د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د جمهوریت ریاست د چارو تعقیب اداري استازي هاشم نوراني په مشرۍ د بیلابیلو ادارو ګډ پلاوی ننګرهار ته راورسید چې په ګوشتي ولسوالۍ کې به د لوی لارې مومندرې او لالپورې ولسوالۍ کې به د غصب شوو ځمکو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه څېړنې ترسره او معلومات به راټول کړي د جمهوریت ریاست د چارو د تعقیب اداري استازي هاشم نوراني په مشرۍ یاد پلاوی چې پکې د سیمهییزو ارګانونو خپلواک ادارې لوی څارنوالۍ کورنیو چارو کرنې ټولګټو چارو طبي پیښو پر وړاندې چمتووالي پارلماني چارو او یو شمېر نورو وزارتونو استازو شتون درلود د سلواغې په 28مه ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ولیدل د یاد پلاوي مشر وی د جمهوریت ریاست په حکم ننګرهار ته په دې موخه سفر کړی ترڅو په ګوشتي ولسوالیو کې د لوی لارې اړوند او مومندرې او لالپورې ولسوالیو کې د غصب شوو ځمکو او بیلابیلو ستونزو په اړه معلومات راټول او د وروستو اجراتو په موخه له مرکز سره شریک کړي د دوی د معلوماتو له مخې پلاوی به په دې ولایت کې د سکتوري ادارو مسؤلینو سره هم د بیلابیلو ستونزو حل په موخه ځانګړې ناسته وکړي چې ننګرهار والي څخه د همکارۍ غوښتنې وکړي ننګرهار والي شاه محمود میخیل د ولسمشر څخه مننه وکړه چې ګوشتي ولسوالۍ کې د عمومي سړک څخه د ارزونې لالپورې او مومندرې ولسوالۍ کې د غصب شوو ځمکو د معلومېدو او سکتوري ریسانو سره د هغوی اړوند بیلابیلو موضوعاتو د تعقیب په موخه دې ولایت ته پلاوی راواستو هغه د ننګرهار د وروستي وضعیت حکومتوالۍ او بیلابیلو برخو کې معلومات شریکولو سربیره په ټولو قانوني برخو کې پلاوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړ د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د ځانګړې اجنډا له مخې به ورته د سکتوري ادارو او په ولسوالیو کې مسؤلینو او بیلابیل قشرونه راغونډ کړي چې له مخې به لازم معلومات راټول شي د دغې ناستې پر مهال مسؤلینو له پاکستان څخه په افغانستان باندې آسیایي او اروپایي هیوادونو او تورخم څخه د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د لوی لارو جوړېدو پلان څخه هم خبر ورکړ چې په نږدې راتلونکي کې به د سروې چارې ترسره شي همداراز د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې هم د لوی لارو او وړو لارو پر جوړېدو او یو شمېر نورو پروژو پر تطبیق خبرې اترې وشوې